شریعت نظام په خوست، ننګرهار، میدان وردګ، پکتیکا، کابل، فاریاب او سرپل ولایتونو کې 48 مجرمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د کاپیسا، میدان وردګ او دایکنډي ولایتونو د حقوقو امریتونو په یوه میاشت کې 922 عرضپاڼو او دوسیو ته رسېدنه کړې ده. د افغانستان اسلامي امارت محاکمو د 1440 هجري قمري کال په لومړۍ روبه کې د ښځو د حقوقو اړوند 423 قضیو او مواردو ته رسېدنه کړې ده. د ننګرهار، کابل او کندهار ولایتونو محاکمو په یوه میاشت کې 4590 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 3614 وثیقې هم اجرا کړي دي. د خوست او زابل ولایتونو محاکمو په 2 اونیو کې 423 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 263 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کندهار ولایت د حقوقو امریت په یوه میاشت کې 904 عرضپاڼو ته رسېدنه کړې ده. د سمنګان او پروان ولایتونو محاکمو په 2 اونیو کې 433 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 238 وثیقې هم اجرا کړي دي. د پنجشیر ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 9 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 103 وثیقې هم اجرا کړي دي. د لغمان، دایکنډي او فاریاب ولایتونو محاکمو په 2 اونیو کې 540 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 504 وثیقې هم اجرا کړي دي. د غور ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 341 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 178 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کندوز ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 540 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 128 وثیقې هم اجرا کړي دي. د جوزجان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 214 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 211 وثیقې هم اجرا کړي دي. د تخار ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 432 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 204 وثیقې هم اجرا کړي دي. نظام دا د شریعت نظام دا د